اکثره خلک له کندوم سره یو ځای د ښځې د شرمګاه څخه خوند نشي اخیستلی. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام او بدن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د روغې نشان ووهئ. مننه. ولې اکثره ملګري د دې څخه شکایت کوي چې د کندوم سره زه د میرمنې سره د کوروالي څخه خوند نشم اخیستلی. د دې لپاره اکثره داسې خلک لیوني شوي وي چې بیا فکر کوي چې کیدای شي د کندوم سره بغیر د کندوم یو رنګه خوند کوي او د کندوم سره بل رنګ. خو که چېرته تاسو په طریقه ځان پوه کړئ نو انشاءالله ستاسو په دغه معامله یا په دغه کار کې به هېڅکله مشکل را نه شي. هر هغه نارینه چې کله هم تاسو کوروالي کوئ نو هېڅکله هم وچ کندوم مه استعمالوئ. اکثره په بازار کې خرڅېږي چې له ځان سره یو رقم د غوړوالی لري، خو اکثره بیا وچ خرڅېږي. خو که چېرته تاسو د وچو کندومو سره مخامخ شوي یاستئ نو تاسو کولی شئ له دې سره یو ډول واسلین استعمال کړئ. هر هغه سړی چې غواړي د کندوم سره کوروالي وکړي نو کولی شي واسلین لږ زره استعمال کړي او بیا هغه ډول کوروالي وکړي چې تاسو به داسې احساس کوئ چې ما هېڅ کندوم نه دی اچولی. دا ځکه چې اکثره خلک بغیر له کندوم عادت شوي وي، خو کله چې ماشومان نه غواړي نو په دغه وخت کې بیا تاسو کندوم اچوئ او بیا د کوروالي په خوند نه پوهېږئ. نو دغه طریقه تر ټولو بهترینه طریقه ده چې هېڅکله هم د میرمنې شرمګاه ته هم تاوان نه رسېږي او بل به تاسو داسې کوروالي کوئ چې هېڅ به فکر نه کوئ چې تاسو کندوم اچولی دی. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.